أعمل إيه شو قلبي معلق فيها من كتر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل إيه شو قلبي معلق فيها من كتر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها جنن 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 الله يكرمني فيها جنن 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 الله يكرمني فيها سلامونه او بیا هم سلامونه لیدونکو په دې هیله چې جوړ خوښ خوشاله او د ښه صحت خاوندان بایست راغلي یو نن د کندهار ښار په سټډیوم کې موږ قرار لرو دلته بېلابېلې رشتې راغلي دي د فوټبال فاینل دی ورځو د ځینو ملګرو سره راغلي دوستانو د یو ملګري پورې د ده څخه به د دې رشتې اړوند معلومات وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام وروره په خیر یاست ښه یاست جوړ یاست جوړه سې مننه ژوندی اوسې که دې خپل نوم راته ویلي زما نوم استاد عبدالنافع د وشو لوبې یو تن فعال یم او دا کوم رشته چې ته کوې دا د چیش په نامه ده دا رزمي لوبه ده چې د وشو په نامه ده او د کندهار په بدني روزنې ریاست کې د دې مستقل فدراسیون شته ډېره مننه په کومه موخه نن راوتلي یاست یا نور وخت هم راوتلاست که مو نن اوله ده چې سټډیوم ته راوتلي یاست موږ خو په مختلفو وختو کې خپل نمایشات او خپل پروګرامونه لرو نن ورځ چې ده دا د فوټبال د افغانستان د زونونو په کچه چې کوم د فوټبال ټورنمنټ دی د هغه لوبې فاینل لوبه نن ترسره کیږي نو په دې کې ډېرو د هیواد او د سپورټ مشرانو ګډون کړی دی خصوصا د افغانستان د بدني روزنې عمومي رئیس ښاغلي مطمئن صاحب ګډون کړی دی پکښې کې نو د ټولو فدراسیونونو څخه دغه هیله کړې وه موږ ورزشکاران په خپل منځ کې خپل کومه کمیټه چې لرو هغه کمیټې دا پرېکړه کړې وه چې نن به ټولو فدراسیونونه خپل لوبغاړي او خپل ورزشکاران راولي چې په هغه کې زموږ د وشو فدراسیون خپل ټیم مکمل راوستلی دی او دلته موږ په دې جشنواره کې ګډون کوو مننه ژوندی اوسې ته د دې رشتې څه شي یې استاد یې شاګرد یې کوم کار مخته وړې زه د دې رشتې یو تن ورزشکار یم او په ضمن کې د دې رشتې استاد هم یم او در څخه مننه نو دلته یوازې ستاسو رشته راغلې ده د ویشو په نامه که یا ډېرې رشتې راغلي دي مختلف فدراسیونونه راغلي دي د تکواندو فدراسیون راغلی دی د کامپو فدراسیون راغلی دی نور هغه فدراسیونونه چې اوس ذهن ته زما نومان نه راځي ټول فدراسیونونه حاضر دي د خپلو ټیمو سره دا اوس هره رشته خپل ځان ته جلا لباس لري که یا هر چا چې هر څه واغوستل هره رشته ځان ته ځانګړي یونیفورم لري ځانګړي قوانین لري او د دې قوانینو مطابق هغه لباس ورته جوړیږي نو زموږ رشته چې ده دا هم ځانګړي لباس لري موږ ټوله لوبغاړي په ځانګړي لباس کې تاسې وینئ چې ټوله په بېلابېلو رنګونو سره نه دي ځانګړي لباسونه دي بیا د هغه څخه وروسته د سینیر شاګردانو او د استادانو لباس بیا هغه بیا جلا وي مننه په دې رشته کې چې څه شي زده دي بوکس لغته فایټونه کړي دي او که یا نه دي کړي دا رشته چې ده دا د دوو برخو څخه جوړه ده چې یو تالو ده یو سانچو ده چې دا اصلا اول باید ووایم چې دا یو رزمي لوبه ده بیا رزمي لوبه کې بیا د خپله وشو چې د په دوې برخې ده چې یو تالو ده یو سانچو ده چې په دې کې جمناستیکي حرکات د تور حرکتونه د نانچک حرکتونه او فایټونه چې هغه شو فایټونه دي فول فایټونه دي نو موږ په دې ټولو کې اشتراک کړی دی او آماده یو در څخه مننه موږ السلام علیکم وروره وعلیکم السلام جوړس په خیر یاست اول تاسو ته بل کاروندانو او ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلام وایم
وعلیکم سلام که ستاسو خوږ نوم راته وښیاست. زما نوم حیات الله استاد دی د وفا ویشو کلب یو تن ورزشکار. استاده که چیرې ته دا راته ووایې دلته خو اوس مختلف لباسونه چې چا تور اغوستی دی چا سپین اغوستی دی دغه ستاسو لباس چې دی د ژړ دی او ورسره یې تر څنګ کمربند هم تاسو پر ملا باندې تړلی دی دغه که تاسو راته ووایاست. دا لباس چې دی دا د استاد هر استاد کولی شي چې خپل شخصي لباس چې هر رقم لباس د خوښ وي د ویشو بازي کې که په بله دغه کې هغه خپل لباس اغوستلی شي او پاتې څو شاګرد هېڅ حق نه لري چې دی د استاد لباس واغوندي یا معنا بل دغه ورکړي چې اسور لباس واغوندي یا بله کم چې څو د استاد هغه سینر شاګرد چې یو ځای ته رسیږي هغه ته موږ یو سور لباس راغوندو او پاتې څو بیا د کمربند پر اساس باندې دی څومره معنا تکړه دی څونه دغه دی هغه د کمربند پر اساس باندې دی جوړېږي یعنې چې مخ ته ځي بیا کمربند هم چینجېږي. بلې دا اول د سپینه څخه نیولې بیا در توره پورې دا کمربند داسې دی چې هر شخص یا هر دغه چې دی چې څونه ورزش کوي څونه دی تکلیف و زحمت کاږي نو دی کولی شي چې کمربندونه لوړ کړي تر حتی در دغه توره کمربنده پورې دا په ډېر زحمت تړل کېږي دا دا رقم نه دی چې استاد راولاړ شي در ملا یې ور وتړي ته استاد ولې دا مسؤلیتونه لري. یعنې چې د دا کمربند تړلو دپاره د لاسته راوړلو دپاره انسان باید کوشش وکړي مخ ته ولاړ شي. انسان باید کوشش وکړي هغه باید په هره رشته کې چې کوم دغه شته لکه اوس موږ په رشته کې د توره د نالچوک دی زنځیر دی چاکو دی شو شانجي د پیټونه جي پل پیټونه جي چې پل پیټونه به دی پلا د خپل په ولایت کې کوي د ولایت بساته یعنې د کلبو بساته بیا د ولایتو بساته کوي. که چیرې دا سره تویست دغه تاسو وینئ چې په اسټوډیوم کې مختلف رنګونه د مختلفو کلبونو څخه راجمع سوي چې دلته د دغه په باره کې که چیرې تاسو راتویست. دا خو د افغانستان د زون په ساته نن ملي د فوټبال ملي دغه ده ټورنمنټ دی نو په دا خاطر موږ راغلي دلته چې دوی هم تشویق کړو او موږ هم دلته یو. تاسو به نن دلته کوم حرکت ترسره زه به انشاءالله شو پشت ته دغه لرم نو بیا به د خیر سره د ولایتو په ساته بازیانې سولې بره بیا ښه سمه بازي تاسو د ټولو کندهار دپاره د ټول افغانستان دپاره بیا د ټولو قدرمنو لیدونکو ته دغه کړي. بس که کوم پیغام لري لیدونکو ته چې ستاسې ما دغه پیغام دی هر ځوان اوس که چیرې زموږ اقتصاد ډېر کمزوری سوی دی د ټول افغانستان ده چې دی وکولی شي چې وخت ولري ورزش چې وکړي د تعلیم ورزش دا باید دی حتما وکړي دی باید خپل مقام ته ځان ورسوي هغه که هر رشته کې دی ورزش کوي که په فوټبال کې که په زیباندام کې که په کراټه کې دی باید خپل دغه ته ځان ورسوي. مننه استاد. راغلی دوستانو در یو بل ځوان پورې سلام علیکم. وعلیکم سلام. وبخښئ خپل ښایسته نوم کوم لیدونکو ته ویلی؟ زما نوم حمید الله آغا دی د کندهار ویشو رشتې د استادانو څخه یم کندهار یم. یعنې چې تاسو هم نن دلته کم ملګري چې راغونډ سوي دي یا مخکې چې هغه نفر ویل هغه د پایټ لري شو لري تاسو څه لري؟ ډول ډول حرکتونه موږ لرو ځینې چې زموږ د ټکنیکي حرکتونه دي او ځینې مو د پایټونه دي نو موږ دا چې نمایش موږ باندې کوو دوی ته نو اکثره توره کاروي څوک نمایشي پایټ کوي څوک پول پایټ کوي څوک باڼس کاروي نو دا زموږ د رشتې حرکات. ستاسو څونه وخت کېږي چې دغه فیلډ ته راغلي یاست دا کوم چې اوس تا یادونه وکړله؟ زما 15 کاله کېږي تقریبا 15-16 کاله کېږي چې د صفر څخه ما دغه ویشو کې شروع کړی دی بله رشته ما نه ده کړې په دغه ویشو کې زه اول شاګرد وم بیا د سینره شاګرد وم. تر اوسه پورې دغه کوم چې اول سر چې شروع کړی دی تر اوسه پورې هم پر دغه رشته په دغه رشته کې مثلا نو تا به ډېر شیان زده کړي مختلف کیلونه مختلف کوم حرکات چې دي دا به ډېر زده کړي نو خامخا د وخت په تېرېدو سره هر انسان چې په یو شي کې وخت تېروي خامخا یو شی زده کوي. تاسو نن لیدونکو ته کم حرکت کوئ چې بیا هغه وویني ستاسې حرکت 15 کاله کېږي تاسې حتما یو څه به تاسې لاسته راوړلي نو نن تاسو کوم حرکت کوئ لیدونکو ته؟ نو دا داسې دی هلته چې وخت ورته ټاکل سوی دی د اسټیډیوم دغه د معنا د مشران چې راغلي دي
که داسې و یعنې معنا هر شی که راته وویل شوله که د تورې حرکت و یعنې توره به کار کړمه که د شو پایټ به وکړم که بل حرکت و هغه به وکړم نو درته اوسه داسې معلومه نه ده چې کوم حرکت به وکړم یعنې هر حرکت چې تا ته مشکل نشته هر حرکت کولی سې مازې د استاد اجازه هر حرکت تاسې کولی سئ و انشاءالله نو بیا خو ښه دی دا دې وخت چې چېر کړي دی که دا راته ووایاست چې تاسو لیدونکو ته کم پیغام لرئ لیدونکو ته موږ دغه پیغام دی چې باید هر څوک باید ورزش وکړي ځکه ورزش د صحت ضامن دی ورزش د اخلاقو شعبه ده نو د اسلام له نظره د طب د نظره ورزش ډېر ښه شی دی باید موږ تاسې په خپل ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ور وباسو نو هر څوک باید کوشش وکړي چې ورزش وکړي هغه که هر ورزش وي یا فوټبال وي یا کرکټ وي خو چې هغه د ده بدن په جریان کې وي او ورزش وکړي دا ډېره فایده کوي مننه راغلیو دوستانو درې کوچني پورې سلام علیکم وعلیکم السلام که چې خپل نوم راته ویلی کوچنی عمران جانه ته کراټه کوې څومره وخت چې کېږي 3 کاله په 3 کاله کې تا د کراټې څخه څه شي زده کړي دي هغه چې پټونه مې کړي دي ته چې یو څوک تا ته بل نفر درسي فایټ ورسره کولی سې یا هغه چې کرملغونه دا ټوله دي زده کړي دي ښه نو 3 کاله کېږي عمرانه ستا د کراټې ده نن دلته چې راغلي چې اوس مختلف ملګرو ویله وایي موږ شو فایټ لرو ته نن کوم حرکت کوې توره چې زده ده عمرانه ته دا راته وایه تا فایټونه کړي دي نو د هغو څه چې بیا ګټلي دي که چې بایللي دي ښه ګټلي دي چې اوس دغه کمربند چې تا تړلی دی دغه اول چې تا شروع کړه دا کمربند یې در وتړی یعنې چې یو څه وخت تا کراټه وکړله بیا وروسته دا کمربند تا ته در وتړی څوم کمربند دی دغه یعنې چې ته اوس په دوام کمربند تا تړلی دی اوه عمرانه ستا څو خطه زده جې نه کاچیږي زده جې ډېر مهارت ته په چیش کې لرې کاته کې مننه
از نگاهت ای جادو چشمان امان امان امان